افغانستان که د هر چا په لاس کې دی، که هر څوک دلته راځي، موږ چې څوک هم د افغانستان استقلال ساتي، څوک هم د افغانستان سرحدونه ساتي، که هر څوک دې زنده باد. خو یوه خبره به مني چې افغانستان به څوک په زور نه نیسي. باید دا جرګه پر دې باندې فکر وکړي چې افغانستان باید نور د ټوپک په زور نه ونیول سي. که هر څوک راځي، که ملا دی، که طالب دی، که مجاهد دی، که جمهوریت پسنده خلک دي، که هر څوک دي رانه سي، سره کښېنوي، الکشن به وکړي، لویه جرګه ده راوبولي افغانستان ته. خلک د سره کښېني، سره جرګه ته سي، سره مرکه ته سي، د خپل وطن حل د پخپله راوباسي. دا په پښتنو هلته په افغانستان کې څومره وخت وشو چې د ښځو تعلیم بند دی، د ښځو روزګار بند دی، ژوند سره ګډوډ دی. موږ په دغو زورورو باندې غږ کوو د دې جرګې له لارې چې باید د انسانیت چې کوم چوکاټ دی، په انسانیت کې ښځه، نر، خدای دا ټول راځي، دا درې جنډر په دې انسانیت کې په چوکاټ کې راځي. باید د انسانیت د انساني حقوقو سرغړونه ونه سي. باید موږ دا ټول قانونونه یا هر څه چې کوم دي، د دوی چې کوم اساسي قانون دی، هر څه دي، په دې کې باید ښځو ته د تعلیم، د کار، د روزګار برخه ورکول سي. 21مه صدۍ ده، موږ به د 21مې صدۍ د تقاضو مطابق سفر کوو. که چیرې موږ په هغه ټول نه سو پوره، دنیا هسې هم په موږ راپرېدلې ده. هر څوک چې راغلی دي موږ یې تر پښه لاندې کړي وو، هر چا زما سر پرې کړی دی. خو خبره دا ده چې زه و دې زورورو ته کوم پلان لرم چې د دې زورورو لار ونیسم. د افغانستان استقلال به ساتي، که هر څوک راځي. بیا که هر چا د افغانستان استقلال وساتئ، د افغانستان امن یې وساتئ، په لویه جرګه یې باور وکړئ، په ټول شموله حکومت یې باور وکړئ، که هغه کار څوک دې زنده باد. بیا څوک بد نه ورته وایي.